په کابل کې د ټکسي موټرو د نوي رنګ کولو پروسه پیل شوه. د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین وایي چې د بې نظمیو د مخنیوي په موخه یې دغه پروسه پیل کړه او د یو خصوصي شرکت له لوري د څه باندې 9,000 افغانیو په بدل کې یو ټکسي موټر په نوي او معیاري توګه رنګ کیږي. یعنی د 14,000 او 14,000 20,000 په نسبت باندې موږ 9,110 افغانۍ دغه لپاره په نظر کې نیولې. مسؤلین وویل چې له دغه پروسې سره به په لویو ښارونو کې د بې نظمیو مخنیوی وشي او د ټکسي کاروباریانو ته به ښه کاري فرصت برابر شي. ترانسپورت او د ترافیکي نظم ټول د ټکسي د لارې تنظیم شي چې هم به د امنیت د لحاظه هم د نظم د لحاظه او هم د کاریابۍ چې ډیره مهمه خبره ده. اوس مهال په ټولو ولایاتو کې ترانسپورت یا لیږد رالېږد چې دی په شخصي توګه استفاده کیږي. د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین وویل چې دغه پروسه په کابل کې پیل شوه چې هم مهاله په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټکسي موټرونو د نوي رنګ کولو پروسه پیل کیږي. هغوی د ټکسي موټرو له مالکانو وغوښتل چې خپل موټرونه د په قانوني توګه په دغه نوي رنګ سره رنګ کړي. په وخت باندې هغه رسمي مراحل طی کړي لکه د ټکسي رنګ او دغه رقم هغه خپل پلیټ اخیستل، نو په دې کې به هغه ښاري نظم هم منځته راغلی وي، امنیت به هم تامین وي ورسره او هغه ګډوډۍ او بې نظمي چې په ښارونو کې موجوده ده هغه به هم ورسره دغه وي. موټر چلونکي هم له دغه پروسې خوښي څرګندوي. وایي چې په کم لګښت سره به د دوی د موټرونو رنګ په نړیوال سټانډرډ سره بدل شي او د ښاري بې نظمیو مخنیوی به ورسره وشي. در کاروبار تاکسی بسیار تغییرات میاد. موترها مشخص شد و موتر کار و موتر غیر کار مشخص شد. بسیار خوب شده. در کاروبار بسیار تغییرات میاد. دا یادونې وړ ده چې د ټکسي موټرو د رنګ د بدلون پروسه څو میاشتې مخکې پیل شوې وه، خو تر دې مهاله یې په ښه توګه پرمختګ نه و کړی. اوس مهال دغه پروسه په عملي توګه د ترافیکو د عمومي ریاست لخوا د موټرو د رنګ کولو د یو خصوصي شرکت سره په همغږۍ پیل شوه چې په ټولو ولایتونو کې به پلي شي.